السلام علیکم. د تعلیم الفرقان رادیو درنو اوریدونکو هیله لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. د تعلیم الفرقان په اوه.9 څپو یو ځل بیا د نننۍ خپرونې او نننۍ ګردي میز کوربه مو زه سیف رحمان زکي یم. درنو اوریدونکو په دې ګردي میز کې مو بیا هم موضوع ښوونه او روزنه ټاکلې ده چې د بحث لپاره به د علي بابا د لیسې استاد محمد امین او د ټولنې یو فعال ځوان لال محمد شیرزی را سره شتون ولري. په خیر راغلاست خپرونې ته. کور ودان ډېره زیاته مننه ده چې ما یادونه وکړه چې زموږ نننی ګردی میز به د ښوونې او روزنې په اړه باندې واوسي. د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې استاد محترم تاسو دا راته ووایاست چې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې اهمیت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسې د راډیو له لارې د ټول پکتیکا ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. وروسته له سلامه دا خو واضح خبره ده چې ټولنه کې د پوهې اهمیت ډېر مهم ده، ځکه د رڼا او د نه رڼا ترمنځ ډېر توپیر ده. نو پوهه په خپله رڼا ده. په کومه ټولنه کې چې پوهه وي هغه ټولنه به سالمه وي، روغه به وي، او په هغه ټولنه کې به ټول اړخونه اجتماعي ژوند، اقتصادي ژوند، تعلیم او تربیه هر څه به منظم رواني او خلک به خوشحاله او سوکاله وي په هر اړخ کې. نو په ټولنه کې ډېر غټ ارزښت لري. دا ټولنه یو له بل سره تړلې ده او د دې د تړاو لپاره یو زنځیر، یو اساسي کار ته اړتیا ده چې هغه چې تعلیم ده. ځکه تعلیم هغه څه دی چې په دې باندې خلک اول د موږ تاسې د دین له لحاظه یو څوک چې علم ولري هغه الله نه پیژني، ځان نه پیژني. نو که موږ علم ولرو، الله هم پیژنو، ځان هم پیژنو، ټولنه هم پیژنو، د مسلمان حقوق هم پیژنو، یو په دې کې هم د دنیا ګټې دي هم د آخرت ګټې دي. په یوه تعلیم یافته ټولنه کې هم د دین لپاره ګټې خوندي دي او هم د ژوند لپاره ګټې خوندي دي. نو د ټولنې اساسي د ملا ترسي ده هغه تعلیم یافته قشر ده. یعنی تعلیم یافته قشر کولی شي چې یوه ټولنه سالمه رهبري کړي او په سالمه لار باندې روان کړي او د هغه لپاره د آینده لپاره نسلونو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي په هر بخش کې. ځکه که علم دا موږ تاسې وینو نن سبا چې دنیا څومره په مخ روانه ده، پرمختګ یې کړی، یا موږ تاسې افغانستان خو ښه قدرونه لري، خو متاسفانه چې موږ ډېر وخت ځورېدلي یو. نن یوه موقع ده د دې دپاره چې موږ د تعلیم او تربیې په برخه کې ډېر کار وکړو او خلک وروزو تر څو موږ آینده یوه سالمه، روغه، روښانه ټولنه او آینده ولرو. نو د ما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې موږ په تعلیم کې ډېر کار وکړو او په تعلیم باندې ټولنه په مخ ځي او په دې کې د ولس، د خلکو، د وطن د آبادي او د ټولو کارونو خیر او ګټه. کور ودان ډېر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ استاد محترم چې په ټولنه کې مو د ښوونې او روزنې په اهمیت باندې په تفصیل سره خبرې راته وکړي. راځو لال محمد شیرزی صاحب تاسو ته د ښوونې او روزنې په اهمیت د اسلام له اړخه رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خو د تعلیم الفرقان رادیو له لارې ټولو درنو اوریدونکو ته او د مجلس ملګرو ته سلامونه او درنښتنه. خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ، صحتمند او تندرست به وي. د اسلام د مبارک دین له نظره د تعلیم او په عموم کې د ښوونې او د روزنې هغه درجې ته که وګورو دا د انسان له فکره به هم شاید لوړه کیسه وي، ځکه چې علم د علم صفت الله تعالی جل جلاله ته منصوب ده او د علم ارزښت په انساني جامعه کې ډېر زیات لوړ ده. که نه الله جل جلاله په خپلو مبارکو آیتونو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې د علم فضیلت ته ډېره زیاته توجه کړې ده. که موږ وګورو د قرآن عظیم الشان نزول فیل د اقرأ په کلمه باندې سوی ده، یعنې ولوله، او دا په
په دغه یوه نقطه اقرا د دې یوه نقطې تفسیر که وګورو د دې یوې نقطې اهمیت ته که وګورو دا په ټوله کې د اسلام له اړخه د علم هغه ارزښت او اهمیت ښيي. بل اړخ ته که بل دا وګورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موږ تاسې ښه غور وکړو یا د فقهاو یا د مجتهدینو په هغه علمي اثارو کې موږ تاسې فکر وکړو نو د علم اهمیت تر دې حده روښانه کړی ده چې د هغې د کمال درجې ته د انسان فکر نسي رسېدلی. ډېر زیاته مننه کور ودان شیرزی صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد محترم د یوې بلې پوښتنې په توګه باندې د پخوا په پرتله باندې زده کړو او ښوونې ته لیوالتیا څومره زیاته شوې ده؟ نو د پخوا په پرتله باندې زده کړې ته لیوالتیا اوس بیخي ډېره سوې ده، ځکه په جامعه کې والدین متوجه سوي دي، شاګردان متوجه سوي دي، قومي مشران متوجه سوي دي. اوس خو دنیا کې ډېر پرمختګ وسو، هر څو خلکو ولیدله، دنیا یې ولیدله، خلک یې ولیدلو، د علم او د پوهې ثمره خلکو ولیدله. نو نن زمانه کې بیخي لیوالتیا زیاته سوې ده. زه به یو مثال درته ووایم. تقریبا په 80 سنه کې هجري شمسي کې نو موږ په پکتیکا کې د علي بابا لیسې څخه د 12 نه 12 نفره شاګردان فارغ شو. په اوس وخت کې علي بابا لیسه تقریبا د کال له 180 تر 200 نفرو 12 فارغین ورکوي. نو دا خو جوته ثابته کوي چې د خلکو لیوالتیا پوهې ته او علم ته زیاته سوې ده. او علم خو دا ډېر ضروري ده. که موږ ووینو دا نن سبا عصر و زمان و وخت وګورو، دا که دیني علم ده، دا که عصري علم ده، نو دې ته ډېره اړتیا ده، ضرورت ده ورته. نو علمي خلک خو ډېر په هر اړخ کې ډېر رسېدلي او جامعه ډېره پرمختګ کوي چې هلته علمي کدرونه موجود دي، هلته علمي خلک دي. نو نن سبا الحمدلله په پکتیکا کې ډېر ښه شاګردان شته، ډېر ښه کدرونه شته. لیوالتیا د قوم د والدینو هم زیاته سوې، د قومي خلکو هم زیاته سوې، توجه ورته کوي، دولت هم توجه ده. نو باید ډېره توجه پسې ورته وشي تر څو دا کار ډېر پرمختګ وکړي او موږ ښه کدرونه وروزو او دغه جامعه ټوله تعلیم یافته سي. او یو بله مهمه خبره دا ده، دا علم نه ده چې خالي سړی د دې لپاره وکړي چې زه په علم کې باید دا پیسې لاسته راوړم. ځکه دا پیسې خو نبي علیه السلام یې چې اول ډېرې پیسې دي او ښه ژوند که غواړې پیسې که غواړې تجارت وکړه، او که ښه ژوند غواړې، قدر غواړې، عزت غواړې او جامعې ته خیر رسوي، علم وکړه. نو موږ باید دغه فکر له ځانه وباسو. علم هر سړی چې علم وکړي په هر کار کې هغه سړی کامیاب ده. یو دهقان هم باید تعلیم یافته وي، یو نجار هم باید تعلیم یافته وي، اقلا تر 12 سین په خو یې ووایي. دا یوه دوره خو باید خلاصه کړي. ځکه دا ابتدایي زده کړه د افغانستان الحمدلله د موږ نظام د افغانستان قانون له ډېره وخته چې د موږ دپاره یوه ښه خوشخبري دا ده چې په موږ کې زده کړې وړیا دي. نورو دنیا ته ورسه، هلته ته که 12 یا یې ډېرې خرچې به کې، که ته پوهنتون یې ځان لیسانس کوي، پیسې به مصرفوي، دا به کې ده به کې. خو دا د موږ د وطن، دا د موږ د افغانستان دا یو ډېر ښه سیستم ده. په دې ولس باندې دولتونو شفقت ده چې تعلیم وړیا ده او موږ باید ارزښت وپېژنو او د دې قدر باید وپېژنو. او نن خلکو پېژندلی، ځکه تعلیم نتیجه ورکړې. موږ لیدلي دي ښه خلک وروزل سو په هر بخش کې، په ډاکټري کې، په انجینري کې، په اقتصاد کې، په ادارو کې. نن هغه ځوانان چې تعلیمونه یې کړي دي هغه دې وطن ته کار کوي، خدمت کوي، او دا د خلکو لپاره یو ښه مثبت زیری ده او مثبت انګېزه خلک ترې اخلي. نو له دې وجې نه نن سبا تعلیم ته خلکو ډېره توجه کړې ده او خلک خپل بچان مکتب ته لیږي. صحیح ده، ستونزې به وي، مشکلات به وي، نو الله پاک به دا ټول سوکه سوکال کوي. خو په مجموع کې نن سبا تعلیم ته
د خلکو توجه زیاته شوې. کور ودان ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. شیرزی صاحب له تاسو څخه د دوهمې پوښتنې په توګه باندې ده چې د ښوونې او روزنې ترمنځ توپیر څه دی؟ ښه. د ښوونې او روزنې ترمنځ توپیر خو دا ده چې ښوونه یعنې د متن له نګاه یا په تیوریکي لحاظ باندې یو څه زده کول دي که نه، یا د کتاب له مخې ویل دا یو ښوونه سوله، یا املا زده کول، یا مثال خو عملا هغه تطبیقول په خپل ژوند کې او له هغې نه کار اخیستل او د خپل روزمره کارونو کې د ښوونې څخه ښوونې ته ځانګړې توجه کول، دا به زما فکر باندې روزنه وي. بالکل. کور ودان استاد محترم، په دې موضوع باندې تاسو هم خپل نظر راکړئ چې د ښوونې او روزنې ترمنځ توپیر څه دی؟ ښوونه او روزنه لکه دا یو تعلیم و تربیه، یعنی یو تعلیم ده، ښوونه ده، شاګرد ته زده کړه ورکول دي. یو د هغوی روزنه ده، پالنه یې ده. استاد باید د شاګرد دواړو اړخو ته متوجه وي. یو د شاګرد زده کړه ده چې هغه په هر بخش کې، اوس خو دا خو عمومیات دي دلته 12مه، شاګرد باید لیکلو لوستلو هر څه زده کړي، دا که په ریاضي کې، که په پښتو کې، که په اسلامیاتو کې، که په اجتماعیاتو کې، که په ساینس کې. یو تربیه ده، د شاګرد روزنه ده. هغه باید د وطن د اسلام په ښه فکر باید سمبال روزنه ورکړل شي. د کورنۍ په اجتماعي ژوند باندې، په جومات کې په ژوند باندې، په فامیل کې په زندګي باندې، د مور او د پلار په احترام باندې، دا د استاد مسؤلیت ده چې شاګرد ته باید دې نقطو ته متوجه واوسوي او سالمه روزنه ورکړي. مقصد دا ده پکې چې خالص زده کړه هم مهمه نه ده، نو د زده کړې په څنګ کې روزنه ډېره ضروري ده. نو خدای نکرده که یو سړی زده کړه وکړي او بیا د هغه چې په جامع کې فسق و فساد جوړېږي، تربیه یې سالمه نه وي سوې، نو هغه بیا بې نتیجې شوه. دا دواړه سره لازم و ملزوم دي، که ښوونه وي او که روزنه وي. نو استاد باید په دې دواړو برخو کې په شاګرد باندې باید ډېر کار وکړي. په دې کې مهمه خبره دا ده چې اجتماعي ژوند ده، تر ټولو مهم اجتماعي ژوند ده. په اجتماعي ژوند کې راوس له کورنۍ را شروع ده تر کلي، تر بازاره، تر ادارې، تر خلکو پورې. که موږ تاسې اجتماعي ژوند کې یو بل ته احترام ولرو، یو بل سره ښه نیکه رویه وکړو، یو د بل سره ښه کېناسا لټېدا وکړو، انشاءالله دغه ټولنه به بیا ټوله سالمه وي. ټولنه سالمه شوه، وطن سالم شو. وطن چې سالم شو، پرمختګ راځي، کار راځي، هر څه په دې کې منځته راځي. بالکل. کور ودان ډېره مننه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څه ناڅه خنډونه بیا هم شته، ځکه د پخوا په پرتله باندې زده کړو ته د خلکو لیوالتیا ډېره سوې ده، خو بیا هم تقریبا هغه ټول خلک زده کړو ته یا لاسرسی نه لري یا په خپلو ماشومانو باندې زده کړې نه کوي. مطلب ټوله ټولنه 100% په تعلیم باندې نه ده سمبال. هغه شته خنډونه چې کوم موجود دي، کوم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو داسې په دې کې خو ډېر اړخونه شته. دا ټولنه یو غټ بهیر ده، دا تعلیم او تربیه ډېر غټ بهیر ده چې په دې کې یو حکومت ده، یو ټولنه ده خپله، والدین دي. نو حکومت هم تر هغه خپله وسع اندازې کوشش کوي چې مثلا شاګردانو ته زمینه مساعده کړي، استاد، قلم، میز، چوکۍ، امکانات برابر کړي. او والدینو کې بیا فرق شته. اکثره داسې پلرونه شته موږ لیدلي دي چې هغه حتی د خپل بچي باندې خبر هم نه ده چې دا زما بچی مکتب ته ځي، په کوم سیم کې ده، هلته له کور راوتلی، بازار کې مصرف شوی، درس ته تللی که نه ده تللی. موږ داسې شاګردان ډېر لیدلي دي، په بازار کې مو لیدلي دي چې هغه بکس یې په څنګ کې مکتب ته نه وي تللی. نو یو مهم او اساسي هغه چې ده د والدینو ډېر مهم رول ده په دې کې چې والدین باید خپل اولادونه تعقیب کړي، تشویق کړي او د خپل مقصد لپاره، د درس لپاره. بل دولت ته، دولت کوم امکانات لري هغه باید په کار واچوي. بل استادان دي، استادان باید کوم
چې پولیسو کې استادي کې کار کې مدیران دي هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د شته امکاناتو څخه په اخري سطح باندې کار واخلي تر څو د موږ معرف په پښو باندې ودرېږي. نو د دې لپاره مهم اول نیت او اراده ده. که موږ نیت او اراده ولرو ان شاء الله دا کارونه بیا ټول کیږي. هم دولت کولای شي، هم استاد کولای شي، هم والدین کولای شي. که دا ټول لاس سره ورسي ځکه محیط ډېر تاثیر لري. که اوس دا موږ مخکې ما دا خبره وکړه چې نن خلک تعلیم ته لیواله دي. دا په دې وجه باندې لیواله دي چې محیط یو څه تغییر وخوړ، خلک تعلیم یافته شو، خلک یې ولیدلو. یو ځوان خپل ملګری ولید چې هغه نن په یو موقف کې ناسته، یو وظیفه لري، یو ډاکټر ده، یو انجینر ده، یو دا ده، او هغه خلک تشویق شو دغه معرف ته توجه زیاته شوه. نو دا خنډونه چې باید ولس، معرف، استادان ټول د دې لپاره په کلکه اراده، په کلکه عزم د دې بچیانو لپاره ښه کار وکړي. انشاءالله نور خامخا دا مشکلات به وي، زموږ نظام نوی ده، اقتصادي مشکلات به وي، د والدینو به وي، د معرف سره به دومره امکانات نه وي، خو هغه امکانات چې موږ په لاس کې لرو د هغوی باید اعظمي ګټه واخیستل شي. کور ودان ډېر زیاته مننه شیرزی صاحب. ستاسو په نظر باندې هم ښوونې ته کوم خنډونه موجود دي او د هغو خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید څه وسي؟ خنډونه لکه څرنګه چې استاد محترم یادونه وکوله، یو علت یې د پلرونو د سواد نشتون ده. په تېر کې افغانستان په ډېر بد وضعیت کې واقع و، جنګونو، بدبختیو، یعنې تر دې حده رسولی و چې افغانان اوس هم کلک خلک دي. که چېرته د نړۍ په کوم بل هېواد کې تر دغسې بدمرغۍ یا جنګونه تېر شوي وای، زه فکر کوم چې تر 80% خلک به رواني مشکلات لرل. خو لله الحمد اوس هم افغانان تکړه دي چې په دومره کچه باندې، په دومره پرېمانه کچه باندې خپل ماشومان او د زده کړو بهیر ته لیږي، مکتبونو ته یې لیږي، مدارسو ته یې لیږي، او په څنګ کې ورسره پوهنتونونو ته یې لیږي ځوانان. او بله خبره یو لوی خنډ هغه دا و، په تېر کې په اطرافي منطقو کې د مکاتبو نشتون و، د امکاناتو کموالی و، کمبود و، د استادانو یا متخصصې قوې نشتون و. یعنې موږ دا لیدل چې په یو استاد به په 6م صنف کې استادي کول او دی به خپله باندې په 10م صنف کې شاګرد و که نه، یعنې دی به متوسطه دوره کې استاد و، خو هلته به په لیسه دوره کې شاګرد و. نو یو متخصصه کاري قوې نشتون و. بل اړخ ته که وګورو، مادي امکانات یا امتیازات د استادانو لپاره کم ولو، او اوس هم که فرض کړو د استاد لپاره امتیاز، دا اوس شته امتیاز چې ده 10,000 افغانۍ، دا بیخي د استاد د شان سره بیخي کمې دي. استاد ډېر غټه مرتبه لري. نو له همدې امله هم د موږ هغه متخصصه قاري قوه د ژوند د امکاناتو ته د نه بساینې په خاطر باندې د استادي تېرېږي او دوی نور لارې لټوي. همدارنګه موږ تاسې په مکاتبو کې وینو چې مادي امکانات لکه لابراتوار نه لرو، که یې لرو هم د ګوتو په شمار باندې مواد پکې وي، نور وسایل نه لري، عملا د تجربو لپاره کوم شیان یا امکانات نه لرو. دا تر ټولو لوی لاملونه دي چې د موږ تاسې د ټولنې د سواد درجه یې کمه ساتلې ده. که څه هم لکه څرنګه چې استاد مخکې یادونه وکوله، یو وخت د ټولې پکتیکا په سطحه باندې به په د البابا لیسه چې مرکزي لیسه وه، او شاوخوا به فکر کوم مکتبونه هم وو، نو 12 کسان فارغېدلو. خو نن لله الحمد د ټولې پکتیکا په سطحه باندې تقریبا تر 1000 نفرو زیات فارغېږي. د ټولې پکتیکا په سطحه که وګورو، دا لوی تغییر و بدلون راغلی ده. خو همدغه تغییر سره هغه د 1200 کسانو علمي سویه ډېره لوړه وله. نن عصر ده، نن موږ ځوانان چې کم پاتې شوي دي، سمه ده، لکه مخکې خپرونه کې یادونه کړې وه، د فیسبوک مشغولتیا وله، خو بل اړخ ته عملي په دوی باندې کارونه نه کېږي. دوی لپاره سهولتونه نه دي مهیا شوي، دوی لپاره امکانات
وجود نه لري استادان یې څرنګه چې لازمه وي هماغسې باید د استادانو ته اسانتیاوې مساعد شي هماغسې نه دي دا تر ټولو لوی خنډونه دي چې د افغانستان د علمي سویه د خلکو ټیټه ساتل سوې ده لوی خنډ همدا ده. بالکل ډېره زیاته مننه استاد امین له تاسو نه د یوې بلې پوښتنې په توګه باندې دا چې تاسو خپله په ښوونځي کې استاد یاستئ تاسو په ټولنه کې د ښوونې او روزنې لپاره څومره کار کړی؟ د ټولنه کې موږ الحمدلله د موږ د لیسې استادان تقریبا علي بابا لیسه یو ډېره غټه لیسه ده 4000 شاګردان لري د 108 نفره استادانو ملازمین لري نو موږ الحمدلله د شاګردانو د روزنې او د ښوونې لپاره تر خپله وسه اعظمي اراده پیدا کړې ده او کار هم کړی ده. یو خو خپله دوه حالته دي په ښوونه او روزنه کې یو فزیکي حالت ته د لیسې یعنې په دې کې موږ ډېره همکاري ولسونو را سره کړې ده. تاسې په اوس هم خبرې یاستئ چې هلته یو کار جریان لري کمودونه جوړېږي په عصري سیستم باندې د شاګردانو د دې قوم په مټه باندې. او بله مهمه خبره د تدریس بهیر ده نو د تدریس بهیر کې ماشاءالله د موږ استادان ښه لایقه استادان دي ښه کار تدریس کې په خپل ټیم باندې خپل وظیفې ته حاضرېږي ناغېړي نه کوي لابراتوار کې کار کوي په کمپیوټر کې کار کوي نو د شاګردانو په روزنه باندې په له خپله وسه زیات کوشش کوي چې شاګردان صحیح سالم وروزي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. نو د علي بابا لیسې زه د استاد په صفت باندې په خپله شخصا دا ایمانا او وجدانا دلته تدریس کومه مثال او په دې وطن په دې بچیانو باندې د باندې مخوا بدېږي او دا موږ خپل اولادونه بولو دا خپل وروڼه بولو له خپله وسه اندازې زیات کار کوو او تشویق کړي مو دي ورته ویلي مو دي شخصا د یوه شاګرد سره مو خبره کړې ده چې تا کتاب ولې نه ده راوړی ته ولې غیر حاضر سوی یې ته څه مشکل لري اقتصادي مشکل لري کورنی مشکل لري همصنفي سره مشکل لري نو هغه خپله وظیفه دا که موږ ته څوک راسي او که نسي را د خپل اسلامیت د خپل ایمان د خپل وجدان په خاطر باندې د وطن د دې بچیانو په خاطر باندې زه کله کله دا په اداره کې په مجلس کې ما دا خبره کړې ده دا استادي یو ډېره مقدسه وظیفه ده او دا یو ډېر دروند مسؤلیت ده ځکه اوس موږ وینو دا الحمدلله زموږ ډېر شاګردان نن ډېر جګو بستو ته تللي دي ډاکټران دي انجینران دي په خارج ملکو کې دي په داخل د افغانستان کې دي کارونه کې نو موږ سره یې تللي دي موږ ډېر احترام او عزت کړی دی استاد لپاره هم دا ډېره غټه خبره ده موږ چې هر ځای ولاړ سو یو شاګرد په هغه اداره کې ناست او هغه د موږ ډېر احترام او عزت کوي نو دا واضح خبره ده چې له شاګرد سره موږ خپل ایمانداري اخلاص کړی هغه امکانات چې له موږ سره دي هغه هم په کار اچولي دي له خپل اندازې زیات مو کار کړی ده بیا به یم کو د دې وطن د بچیانو دپاره بیا به یم کو د ما ټولو استادانو ته د پکتیکا د افغانستان ټولو استادانو ته دا وصیت ده چې دغه شاګردان تاسې خپل بچیان فرض کړئ تاسې خپل وروڼه فرض کړئ دومره اخلاص او صداقت ورسره وکړئ لکه څرنګه چې ته له خپل بچي سره کوي زه به یو مثال ته ما یو بچی د په اتم صنف کې ده نو زه هره ورځ له دې سره مخصوصا یو 2 منټه په دا خپل هغې کې غږېږم ته بچی مکتب ته تللی وي نن دې 2 ساعته تدریس وکړو امتحان دې ورکړو سوالونه دې څه وو څو دې حل کړو څو صحیح وو څو غلط وو څو نمرې دې یوړې یعنې زه درته یم ودا د ما بچی به دومره استعداد نه لري ځکه دا شاګرد چې ور دومره فکر پیدا کړي ودا د ما بچی په خپله باندې هېڅ د ناکامي خبر هم نه کړي دا خبر له ما سره کړي زه باید کامیاب سم اول نمره کامیاب سم دویم نمره کامیاب سم نو زه یم چې هر پلار باید خپل زوی تشویق کړي او دې اندازې ته ورسوي ځکه ما په خپل عمل موږ نتیجه لیدلې ده هغه والدین چې د ما بار چې دا خبره زه کوم هغه والدین چې ما لیدلي چې زمن یې تشویق کړي دي نن یې زه نتیجې وینم مثبتې نتیجې مې لیدلې دي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده د استاد خو دا مسؤلیت ده اول خو د استاد لپاره دا مادي امکانات پرېږده دا کلیج دي که ډېر دي
ځان ته موضوع ده. مشکلات به د افغانستان اقتصاد او مالی اقتصاد خراب ته دا مشکلات به که دا مشکلات نه مالی که اقتصادي مشکل ونه لري هغه به ډېر سالم دماغ په ښه هغه باندې راځي تدریس وکړي. خو هغه مشکلات به معلم د دې جامع په خاطر باندې سر باندې موږ اخیستي دي. موږ د معاش خبره نه ده مطرح کړې. موږ یایو چې دا بچیان دا شاګردان باید وروزل شي، سالم وروزل شي، ښه وروزل شي، د وطن د خدمت لپاره، د دین د خدمت لپاره، د ولس د خدمت لپاره وروزل شي. دا د موږ لپاره یو افتخار خبره ده چې موږ یو ځای ولاړ شو، موږ یو شاګرد ډاکټر یو انجینر یو مدیر او هغه د وطن ته د ولس ته په ایمانداري په صداقت باندې کار کوي. دا د موږ لپاره د استاد لپاره افتخار خبره ده. او انشاءالله موږ ټول استادانو ته د تاسو د راډیو لارې یایو چې په شاګردانو باندې ډېر کوښښ وکړي، محنت وکړي، خواري وکاږي. دا د موږ تاسې اولادونه دي او دا د موږ تاسې آینده ده. نور څه نه لرو. کور ودان ډېر زیاته مننه. خوشحاله اوسئ استاد شیرزی صاحب. که تاسو راته ووایاست د محصلینو یا زده کوونکو لپاره د ښوونې تر څنګ روزنه څومره مهمه ده؟ نو لږ څرنګه چې استاد محترم مخکې د ښوونې او روزنې په اهمیت باندې خبرې وکولې، دا لکه د سکې دوه مخه دومره سره لازم و ملزوم دي. که چېرته یو څوک ښوونه ترلاسه کړي او دومره هم لایقه وي لکه په عادي اصطلاح له خولې اور په عادي دا موږ عادي اصطلاح کارو که نو، خو که د دوی روزنه نه وي سوې، که چېرته یې هغه په خپل ژوند کې په خپلو ورځنیو کړنو کې هغه عملي کړی نه وي، دا هېڅ ده او دا ګټه ورته نه لري. دا یوازې د ده وخت ضایع کېدل دي. او موږ هېڅکله هم هغو چاته یو سواداره او یو باسواده کس یا فارغ ویلی نه سو، کوم چا چې یوازې ښوونه ترلاسه کړې وي او روزنه یې ترلاسه کړې نه وي، د بدبختي ځای دا ده. د موږ تاسې په شاوخوا کې یا په تیر کې موږ ولیدل ډېر قوي خلک وو، ډېر قوي مفکورې یې وي، ډېر ښه تحصیل یې لرل، خو بدبختي دا وه چې عملاً یې له خپلې ښوونې، چې عملاً یې له خپلو زده کړو، چې عملاً یې له خپل تحصیله چې استفاده ونه کوله او هغه ښوونه یې روزنه یې پکې عملي نه کوله. ځکه څومره چې د وطن ته تاوان ورساو هغه باسواده خلکو ورساو. البته باسواده ورته ویلی نه سو، هغه خلکو ورساو چې ډېرې زده کړې کړې وي. دهقان به څومره تاوان ورسوي، سمه ده یو ټولنه په تیارکي کې پاته کېږي، اما د بل چا ته درد نه شي جوړېدلی. د موږ د ټولنې د وروسته پاتېوالي تر ټولو لوی لامل همدا و چې د موږ ځوانانو ښوونه ترلاسه کړې وه خو اما روزنه نه وه ترلاسه کړې، هغه ښوونه یې عملاً په خپل ژوند کې نه وه عملي کړې، ځکه یې موږ د ټولنې د وروسته پاتېوالي لامل هم وګرځېدل. نو دا موږ یایو چې د محصلینو لپاره، د شاګردانو لپاره تر ټولو لوی اصل ښوونې سره روزنه ده. که دې روزنه نه وله نو د پاتې عمر، البته د تېر شوی عمر د ټوله بس تېر کړی. ډېر زیاته مننه. استاد محترم تاسو ته راګرځو. له ښوونې بغیر دا چې د ټولنې وضعیت ته ټول خلک په ښوونه سمبال نه دي او ټولو خلکو ښوونې ته لاسرسی نه ده درلودلی زده کړو ته. البته له هغه نه بغیر روزنې ته څومره اړتیا ده او روزنه څومره مهمه ده؟ د ما په فکر باندې موږ دغه پوهنه او روزنه په مجموع کې دریو شیانو باندې راچرخوو. سالمه روزنه او پوهه کومه ده؟ یعنې به په دې ځان وکړو. سالمه روزنه پوهه کې درې خبرې دي. یو پوهه ده، یو مهارت ده، یو سلوک ده. که په دغو دریو کې یو شی د چا نیمګړی دا سالمه روزنه نسی بلل کېدلی. ځکه یو شاګرد تا پوه، تا د والدینو په اجتماعي ژوند کې د مسلمان په حقوقو باندې پوهه خو دې ورکړه، آیات او حدیث دې ورته وویل، ساینس له نظره دې خبرې ورته وکړې، د دې چل دې مر وښود چې ته جومات ته ولاړ سې، مسیحران ناست وي، نو اول جومات مخ ته ورځې ته باید مسیحرانو ته سلام واچوي. اوس کله چې شاګرد لاړ او په اجتماعي ژوند کې دا شیان عملي کول نه، دا پوهې زده کړې صورت نه ده نیولی. ځکه هغه باید شاګرد په سلوک کې مثبت تغیر راولي.
کله که شاګرد ولاړ او هلته د مسیرونو مخکې په جومات کې تېرېدو یو چا باندې تېرېدو هغه ته یو السلام علیکم ځکه د سنت طریقه هم ده بالکل او ځکه دا شاګرد پوهه اخیستې ده مکمل پوهه او روزنه یې اخیستې ده خدا نه کرده که په دغو دریو شیانو کې یو شی پکې نیمګړی دا پوهه نیمګړې ده که د شاګرد په یو شي پیزي خو چل یې نه ورځي مهارت په خپله چل ته یایي او که د هغه ذهنیت ته تغییر ورنکړي خو دا خو نیمګړی شو که دا درې سره په یوه پوهه کې موجود راسي هم شاګرد په یو شي پوه سي هم د هغه چل زده کړي او هم د ده په ذهنیت کې مثبت تغییر راولي نو ته په دې پوه سه چې دې شاګرد سالمه مثبته ښوونه او روزنه زده کړې ده په مجموع کې که موږ لږ تعریف وکړو علما یایي دا د علماو خبره ده چې سالمه پوهه او روزنه چې ده په هغه کې به دا درې سر شیان موجود دي او که دا درې کې یو نه وي که یو تا ته د یو شي چل درځي مګر په هغه پوه نه یې بالکل خو کار نه سې کړی که بیا پوه او چل یې نه درځي خو بیا یې هم نه سې کړی او که د تا په ذهن کې مثبت تغیر را نسي چل دې هم زده ده پوه مې خو هغه کار نه کوي خو بیا خو هم د تا پوهه او مهارت ناکام شو نیمګړی شو او که ته هم پوهه وکړې هم د هغه شي چل زده کړې او هغه په ټولنه کې اجرا کړې په ژوند کې اجرا کړې او په تا کې مثبت تغیر منځته راسي اوس چې ما سالمه روزنه ښوونه او روزنه کړې ده او سرته مې رسولې ډېر زیاته مننه استاد محترم خوشحاله اوسئ شرزی صاحب تاسو راته ووایاست څنګه کولی شو د ښوونې کچه په ټولنه کې لا لوړه کړو په ټولنه کې د ښوونې د کچې لوړوالي ډېر عوامل او ډېر علتونه دي کولی شو د علماو له لارې کولی شو د دولت په واسطه باندې کولی شو د خیریه بنسټونو په واسطه باندې دا ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو د ځوانانو زموږ د ماشومانو زموږ د محصلینو علمي روحیه لوړه وساتو او په ټولنه کې دغه د علم او د پوهې او د ښوونې روزنې درجه لوړه کړو لومړنی مسؤلیت چې راجع کېږي هغه د ټولنې باسواده خلکو ته چې په هغه کې علما راځي استادان راځي او بل اړخ ته وظیفوي خلک راځي لکه مثال ډاکټران دي انجینران دي یا مثال اداري کارمندان دي مدیر صاحبان دي امرین دي نو دوی د ټول په ګډه سره د خپلو کورنیو د خپلو شاوخوا فامیلونو د خپلو کلیو ماشومان یا ځوانان دې ته وهڅوي هغوی ته چې کوشش وکوي یوه زمینه مساعده کړي دي چې دوی له زده کړو پاتې نه شي که چېرته خنډونه و د دوی کورنۍ لخوا هغه ماشومان نه پرېښول کېدو هغوی ته یقینات نه ورکړي که چېرته اقتصادي مشکلات و لاسنیوی دې وکوي تر څو پورې هغه څوک چې لایق د دې وي وړ د دې وي چې درس ویایي پوهه ترلاسه کړي ښوونه روزنه باندې سمبال شي هغه د زده کړو له بهیره لرې پاتې شوی نه وي او سره په څنګ کې دولت دی اوس خو لکه استاد چې مخکې یادونه وکړله د افغانستان خوشبختي په دې کې ده د افغانستان تعلیمي بهیر مفت ده خو علت یې دا ده له همدې امله د موږ تاسې علمي بهیر چې مفت ده تاثیر یې زیات نه پیدا کېږي که چېرته موږ ورباندې پیسې مصرفولی که چېرته موږ ورباندې کوم مصرف کولای بیا به موږ د دغه اوسنۍ کومه درجه د علم چې ده د موږ د هېواد علمي سویه چې ده دا به اوس لوړه وه په دې حالت به نه وه پاتې موږ خراب اقتصاد لرونکي هېوادونه چې هغه تر موږ هم ټیټ هېوادونه دي په اقتصادي لحاظ باندې که موږ هغه هم وګورو یو وخت تر موږ ټیټ هېوادونه وو خو نن هغه له موږ نه مخته شوي دي علت یې هم دا ده چې دوی ته د زده کړې زمینه مساعده وله خو څه زحمتونه یې پرې وکړلو لنډ مثال جاپان او افغانستان په یو ورځ باندې خپلواکي ترلاسه کړې ده نن افغانستان وګورو نن جاپان وګورو همالته زده کړې جبري ولې او همالته امکانات ورته مهیا شوي ولو هلته چې څومره خراب اقتصاد به دې لرل هم د یو لوري ورڅخه خلاصنوی کېدل تر څو پورې خلک بې سواده پاتې نه شي نن یې عملا هغه ژوندی مثال دی چې افغانستان په کوم حالت پاتې ده نن جاپان ته وګورئ جاپان کوم حالت ته ورسېدو دا ټول علتونه دي کولی شو ځوانان علما
باسواده خلک دا ټول که چېرته سره متفق سي د ټولنې لاسنیوی وکړي په ټولنیز لحاظ باندې کوم خنډونه چې واقع وي هغه لرې کړي، په اقتصادي لحاظ باندې د یو چا لاسنیوی وکوي. نو دلته که تاسو فکر وکړئ بازار کې یو ماشوم ګرځي ډېر ذهین ځونکی دی، ډېر ذهین، خو دوی ته د زمینه دې نه د مساعده شوي چې زده کړې وکوي. یو وخت کې یو څو ځوانان سره ټول شولو، هغه ته کوکه کېښوله بازار کې، فکر کوم یو خیریه بنسټ و، هغه ماشوم یې زده کړو ته وهڅاوه، خو بیا نه پېژنم کوم مشکل و، ټولنیز مشکل و، کورنی مشکل و، هغه ماشوم کوکه له لاسه ورکړله، هغه دوکان یې خرڅ کو، یا د ښاروالۍ لخوا کوم ممانعت ورته واقع سو، هغه دوکان یې ختم سو، هغه ماشوم بیرته له زده کړو پاتې سو. نو زه دا یم چې که چېرته د داسې خلکو چې هغه له زده کړو محروم وي د هغوی لاسنیوی وشي، نو به انشاءالله په ډېر کم وخت کې د ښوونې او روزنې کچه لوړه ولاړه شي. ډېر زیاته مننه. استاد محترم تاسو ته راځو، هغه د علماو مسؤلیت د زده کړو په البته د ښوونې په برخه کې څه دی؟ د علماو مسؤلیت په زده کړه کې ډېر مهم ده، ځکه د موږ او تاسې یوه سنتي ټولنه ده او موږ او تاسې علماو ته ډېر احترام لرو په هر بخش کې چې ځکه زموږ چې هره مسله نو عالم راغواړو، ځکه اول چې ماشوم پیدا سي عالم راغواړو، کور ته چې په غوښ کې اذان وکړي، نکاح چې عالم راغواړو. نو په مرګ او په ژوند کې دغه علما دي چې زموږ سره څنګ باندې ولاړ دي، او دا یوه سنتي ټولنه ده، یوه عقیدوي ټولنه ده چې علماو ته ډېر احترام لري. نو که علما په دې باره کې کار وکړي، خلک تعلیم ته تشویق کړي او خلکو ته ووایي په غونډو کې، په اجتماعي مجلسونو کې چې تاسې خپلو بچیانو باندې دیني او عصري تعلیم وکړئ، دا ښه کار ده، دا تاسې د دنیا او د آخرت ګټه ده. نو مهمه خبره دا ده چې د هر شي استعمالول ډېر مهم دي. مخکې استاد د فیسبوک خبره وکړه، اوس که دا کمپیوټر ده، دا موبایل ده، که دا که موږ مثبت استعمال کړو، دا هم د موږ د دین په ګټه دي، هم د موږ د دنیا په ګټه دي، هم د ژوند په ګټه دي. په کمپیوټر کې مسله نشته، په فیسبوک کې مسله نشته، خبره په استعمال کې ده. نو که علما په دې باره کې خلک تشویق کړي، ورته وایي، نو علما په دې کې ډېر غټ رول لري، اساسي رول لري، خلک په دې باندې باور کوي، ځکه علما که هره خبر کوي هغه د دین په رڼا کې د خلکو په ګټه باندې، نو هغه زر خلک په ځان باندې مني چې دا ښه کار ده. نو علما ډېر اساسي رول لري په دې هغه کې، زما په نظر باندې. ښه، کور ودان خوشحاله اوسئ. شیرزی صاحب محترم، دا چې تاسو د ځوانانو په نمایندګي همدلته راسره یاستئ، ځوانان د ښوونې په برخه کې باید څه مسؤلیت ادا کړي؟ ځوانان خو د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري که نه. موږ تاسې همیشه دا ادعا لرو چې ځوانان دي په دولتي ارګان کې، په ادارو کې وګمارل شي، ځکه ځوانان نوي فکرونه لري، نوښتونه کوي، ابتکار رامنځته کوي، او ورسره په څنګ کې دوی د ملا د تیر حیثیت لري، ډېره حوصله لري، ډېره انرژي لري. نو سره له دې چې دومره انرژي لري، د ملا د تیر حیثیت لري په یوه ټولنه کې، نو ځوان 100% هم مسؤلیت لري، او هم که چېرته دی کار وکوي، د ځوان د کار اغېزه 100% مثبت واقع کېدای شي. علت یې دا ده، که ځوان راځي یو ماشوم ویني او هغه ماشوم د زده کړو څخه اقتصادي لحاظ باندې روغ وي، کوم مشکل نه لري، اجتماعي لحاظ باندې روغ وي، کوم مشکل نه لري، اما ده ته زمینه مساعده نه وي، نو ځوان کولی شي د هغه سپورټ وکړي، ځوان کولی شي چې هغه ماشوم دې ته تشویق کړي په ډېره اسانۍ سره. که یو مشر ته د قضیه ولاړه شي، هغه مشر دغه د ځوان د ماشوم هغه سمه نشي، هغه اړتیا سمه نشي محسوسولی یا سمه نشي درک کولی، خو ځوان ته معلومیږي او ځوان په ډېره اسانۍ سره دا خنډ له منځه وړلی شي. بل اړخ ته که بیا چېرته اقتصادي مشکل وي، نن سبا ځوانان په اقتصادي لحاظ باندې یعنې بسیا به وبولو، ځکه چې زه فکر کوم که د یوې ډېرې غریبې
کورنۍ ځوان وي هم دی خو ډېر مصارف کوي کنه ځوانانو سره له مجلسونو کې ډېر زیات مصارف کوي که حد اقل د خپل مصارفو 1% دې ته وګرځوي یا دې ته خاص کی چې زه په دې باندې د ټولنې د هغه چا چې هغه د زده کړې له بهر څخه په د اقتصادي اړخ چې پاتې وي زه به دغه ور باندې لاسنیوي وکوم نو د موږ ټولنه به په ډېر کم وخت کې باسواده شي بل اړخ کې ځوانان دي د هغه ماشومانو یا د نورو ځوانانو کوم چې له علمي لحاظ له ښوونې او روزنې پاتې وي د هغوی ستونزو ته په هر اړخیز شکل باندې رسیدګي وکوي یعنی که چېرته کورنۍ مشکل وي له کورنۍ سره د خبرې وکوي هغوی ته د قناعت ورکړي که چېرته په مکتب کې ورته مشکل وي فرضاً حاضري نه وي ورکړی ډېر وخت او په راتلونکي کې دی دې ته هغه ځوان یا هغه ماشوم دې ته ژمن وي چې زه په آینده کې مشکل نه جوړوم هغه د دولتي قانون مطابق دغه ته یو لار ولټول شي هغه د پاتې نه راځي یعنې ځوان دی خپل وس وي ورسره هغه د وکاروي که چېرته خپل وس مطابق خپل کړنه ترسره کړله نو د انشاءالله د دې کړنې تاثیرات په مثبت وي او هېڅکله به هم یو څوک له زده کړو پاتې کېږي نه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ استاد محترم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې رسنۍ ټولیزې او ټولنیزې دواړه رسنۍ په دې برخه کې څنګه رول لوبولی شي دا خو د رسنیو که دا ټولنیزې دي که راډیوګانې دي که تلویزیون ده که هر څه دي دا د ښوونې او روزنې ډېر مهم رول لري دا ادارې کولی شي چې د خپلو راډیوګانو له لارې د خپلو رسنیو له لارې مختلف پروګرامونه مسلکي استادان راولي نیمه ګنټه یو مضمون تدریس کړي لکه څرنګه چې نن موږ دلته راغلي یو ناست یو د ټولنې په د تعلیم او تربیې په کیفیت او په ارزښت باندې غږېږو دا رقم ته بانفوذه خلک راولي میلمانه یې کړي او په دغه باندې وغږېږي تر څو ټولنه دې ته تشویق شي دا خبرې واوري چې دا تعلیم او تربیه چې شی ده په دې کې څه خبرې دي نو که دا یو کم تعداد خلک به اوري دا به وروسته ډېر مشهوره شي دا کیسه به ډېر خلک به یې وروسته اوري خلک به د دې په اهمیت باندې پوه شي چې دغه رسنۍ هم ډېر مهم رول لري په تعلیم او تربیه کې دا ډېر مهم رول لري په تعلیم او تربیه کې پروګرامونه هم خپرولی شي خلک راغوښتلی شي علما راغوښتلی شي قومي خلک راغوښتلی شي له هغو سره په دې باره کې مرکې کولی شي له شاګردانو سره یې کولی شي شاګردان راغوښتلی شي د یوه سیم په د یوه ټولګۍ د 10 شاګرد راغوښتلی شي یوه مقاله دلته ویلی شي یو موضوع وړاندې کولی شي نو دا شاګرد تشویقېږي سبا نور هم دا کیسې مثال پلانی نن تللی و په راډیو کې وغږېدو او دغه موضوع یې وړاندې کړه خلکو ته په راډیو کې وغږېدو دا خپل تشویق ده دا ډېر مهمه خبره ده نو دا د موږ تاسو چې د یو استاد په صفت باندې د جامعې د یو مسیر په صفت باندې د یو استاد په صفت باندې دا تاسو چې غوښتنه ده ستاسو کوشش وکړئ ټولې رسنۍ په دې باره کې ډېر کار وکړئ موږ سره همکار یو شاګردان موږ سره کار وکړي له موږ سره کار وکړي موږ تاسو به انشاءالله په ګډه په دې بهیر کې لګیا یو کار وکړو د موږ تاسو مین مقصد د ریاست وزارت معارف ته ریاست معارف ته دا چې ټول کار کې دغه دومره دولت بودیجه مصرفوي دومره مصارف سي کې دغه وزارت چې راونیسه تر عادي ماموره پورې د دې ټولو هدف شاګرد او د دې لپاره دا کار روان دی په زراو خلک معاشونه اخلي دولت بودیجه مصرفوي له کار راځي خلک لګیا یې شپه ورځ کار کوي په لکاو خلک لګیا دي خو دا هدف یې د شاګرد سالم روزنه ښوونه او روزنه ده بلکل نو موږ له تاسو چې دا خواهش ده د معارف رئیس هم باید دلته راسي معاون هم باید راسي هر ارګان په دې موضوع کې باید سره کېنو تر څو یو ښه مثبت پرمختګ لپاره کار وکړو په ګډه باندې یو پلان جوړ کړو هغه زوپ نقطې چې موږ پیدا کړو هغه باید قوي کړو کوم چې په دولت پورې لري دولت یې باید قوي کړي کوم چې په جامعه پورې اړه لري جامعه یې باید قوي کړي کوم چې په استاد پورې اړه لري په هر بخش کې دا یو بخش نه ده تعلیم او تربیه تعلیم او تربیه
د دې بیا مقصد دا ده چې هغه بیا وطن ته خدمت وکړي. بیا موږ نور بخښونه لرو، نور ارګانونه لرو چې زراعت ته، ښاروالي ته، اقتصاد ده، دا ټول بیرته راګرځي په تعلیم او تربیه. د تعلیم او تربیه اصل مین سرچینه دي تعلیم او تربیه ده، ښوونه او روزنه ده. نو کله سالمه ښوونه او روزنه رامنځته سي او په دې کې کار وسي، جامعې ته کله وړاندې سي، بیا نور ریاستونه ټول په دې باندې چلیږي. همدغه مکتب د دې مکتبه شاګرد راوځي، څوک یوې ادارې ته ځي، څوک بلې ادارې ته ځي، څوک بلې ادارې ته ځي. دا ټول باید سالمه روزنه، ښوونه او روزنه واخلي او جامعې ته تقدیم سي. نو په دې کې د هر چا رول مهم ده. ما خو مخکې درته وویلي رسنۍ، حکومت، ولس، خلک، دا یو غټ بهیر ده، دا یو ډېر غټ هغه روان ده. نو په دې کې باید موږ تاسو ټول په ګډه باندې کار وکړو او رسنۍ په دې کې ډېر مهم رول لري. ډېر زیاته مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. شیرزه صاحب له تاسو څخه هم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا چې عامه پوهاوی د ښوونې او روزنې لپاره څومره مهم دی؟ عامه پوهاوی د ښوونې لپاره په اطرافي منطقو کې، په یو منطقو کې چې هلته د سواد درجه کمه وي، هلته خو ډیر ضرورت دی. یو اصل په سترګه باید ورته وکتل سي، یو ضرورت په سترګه باید حس سي. ځکه خلک چې ښوونې او روزنې سره بلدېږي، تر ټولو اسانه طریقه یې هغه عامه پوهاوی ده چې هغه د علماو له طریقه په مسجدونو کې، د ځوانانو باسوادو ځوانانو له طریقه په بانډارونو کې، په مجالسو کې، او د رسنیو له طریقه په خپرونو کې باید دا عامه پوهاوی وسي، تر څو هغه د منطقې خلک د دې خبر سي چې ولا دا یو حتمي یو ضروري اصل د زده کړه، دا یو ضرورت ده. ځکه که ضرورت نه وای دومره خلک به ورباندې نه غږېدل، علما به دومره زیات ورباندې نه غږېدل، او ځوانان به دومره زیات ورباندې نه غږېدل. نو دا د یو اصل په سترګه باید وکتل سي، او په هغو ځایونو کې چې هغلته د ټولنې د سواد درجه کمه وي، لکه اطرافي ولسوالۍ زموږ وینو، هغه مالته د رسنۍ سفر وکوي، همالته د مسؤلین سفر وکوي، همالته د یو داسې زمینه مساعده سي، هلته د بروشرونو او هلته د بینرونو وځړول سي، پیغامونه د هلته یوړل سي، تر څو پرې خلک لږ ډېر خبر سي او د دې په اهمیت باندې پوه سي او عملا د میدان ته راودان کړي. ډېر زیاته مننه ښاغلی محمد امین امین او ښاغلی لال محمد شیرزی، له تاسو دواړو نه ډېر زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. تاسو هم زحمت باسئ، زیار کوئ او د دې دربدره او په ځورېدلو ولس لپاره په شپه ورځ باندې لګیایي. دا د موږ تاسو ټولو مسؤلیت ده. په دې کې د موږ تاسې دنیوي او اخروي ګټه ده. موږ تاسې ځوانان یو، موږ تاسې کولی شو چې د ټولنې اړخ بدل کړو، موږ تاسې کولی شو د ټولنې ته یو څه ورکړو. نو که چېرته موږ تاسې د دې ټولنې لپاره کار ونه کړو، دا موږ تاسې غفلت کې وي، بیا به موږ هم د دنیا او هم د آخرت د ضلالت سره مخ یو. ځکه د الله جل جلاله په وړاندې د موږ د ځوانۍ پوښتنه کېږي، د الله جل جلاله په وړاندې باندې د موږ د علم پوښتنه کېږي. الله تعالی جل جلاله بیا دا پوښتنه کوي، ما ته ځواني درکړې وه، تا په څه کې تېره کړه؟ ما ته علم درکړی و، تا یو چا ته دې ورسوه، څه دې پرې وکړه او که نه ورباندې وکړل. نو په دې ټولو کې د موږ تاسې خیر ده. الله جل جلاله دې تاسو ته خیر درکړي. کور ودان ساتي، داسې روزنیز او ښوونیز پروګرامونه جوړوي تر څو پورې مو ټولنه له بدبختۍ څخه ژغورلې وي، له تیارۍ څخه هم رایستلې وي. کور ودان الله دې اجر درکړي. مننه تاسو چې موږ تاسو په ګډه باندې دلته د ښوونې او روزنې په اهمیت باندې خبرې وکړې. نو تاسو چې ډېره مننه چې خدای دې وکړي چې موږ تاسې غږ هر څوک چې واوري، هغه نکات چې موږ دلته وویلي او هر څوک دې ته متوجه سي، او دغه معرف دا د موږ تاسې ټولو ګډ کار ده. دا د حکومت، د ولس، د خلکو د ټولو ګډ کار ده، او دې لپاره په ګډه کار وکړي د یو ښه پرمختللي، آباد او غښتلي افغانستان لپاره چې موږ بیا ښه کاري فرصتونه ولرو، ښې اجرایه قوې ولرو، خلک ولرو، تعلیم یافته خلک ولرو، او دغه وطن له هر نګاه نه الله پاک په ښو نعمتو باندې راته بدل کړي، په اقتصاد، امن، لکه څرنګه چې اوس امن ده، دا وطن جوړ سي
او دغه معرف ته دا کارونه به کېږي انشاءالله. نو موږ به په دې لاره کې به موږ تاسې بیا هم کوشش کوو، دا به د موږ تاسې هدف فی سبیل الله او خاص د الله لپاره او د دې بچیانو د روزنې دپاره وي. مننه تاسو چې مننه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې له موږ سره مو په یادګردي میز کې د ښوونې او روزنې په اړه باندې بحث وکړ. له ټولو اورېدونکو نه هم مننه چې د خپرونې له پیله تر پایه راسره اوسېدل او زموږ ملتیا یې وکړه. تر یوې بلې خپرونې ما سیف الرحمن زکي تراکي په همدې ځای اجازه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.